د افغانستان بانک مسؤلین وایي چې اوس مهال افغانۍ د سیمې په کچه ثبات لرونکي پولي واحد دی او د ثبات ساتلو لپاره یې هڅې دوام لري. د افغانستان بانک رئیس پکتیا کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي هڅې کوي چې بانکونه په بشپړه توګه اسلامي شي. افغاني دا مهال د سیمې په کچه د غوره ثبات لرونکو پولي واحدونو په کتار کې ده او د هرې ورځې په تېرېدو سره یې ارزښت لوړېږي. تر دې مهاله یو بانک په بشپړه توګه اسلامي شوی دی او هرې ځلې روانې دي چې نور بانکونه هم ډېر ژر اسلامي بانکوالۍ ته واړول شي. د افغانستان بانک اسلامي بانکوالۍ او مالی پراختیا برخې مسؤل وایي د افغانۍ ساتلو په برخه کې کار کوي او د اسعارو په جګړه کې دغه بانک په لومړۍ کرښه کې دی. د اسعارو جګړه د اوس روانه جګړه هم د اسعارو جګړه ده اعلان هم. نو دلته د افغانستان بانک او د افغانستان بانک درانه مشران د دې جګړې په لومړۍ کرښه کې واقع دي. دوی غواړي د افغانۍ څخه دفاع وکړي، افغانۍ ته ثبات راولي، د کلدارو په وړاندې د دښمن په وړاندې د افغانۍ ثبات او د افغانۍ دفاع د افغانستان بانک په غاړه ده او د افغانستان بانک قدرمن مشران په دې برخه کې هلې ځلې کوي او افغانۍ د ثبات هم راوسته. د افغانستان بانک مسؤلینو په خبره د خلکو باور په دغه بانک باندې د پخوا په نسبت زیات شوی، خو خلکو څخه غوښتنه کوي چې د افغانۍ ثبات ساتلو او ترویج په برخه کې د راکړې ورکړې پر وخت افغانۍ څخه کار واخلي او په سم ډول یې وکاروي. نو کله چې د افغانستان پولي واحد افغانۍ دی، موږ هم له درنو هیوادوالو غواړو چې د سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې د افغانۍ څخه کار واخلي او په دې وسیله خپل ملي مسؤلیت د افغانۍ په ترویج کې ترسره کړي. د افغانستان بانک مسؤلین په داسې حال کې د افغانۍ د ثبات خبره کوي چې دغه بانک د سلواغې په 15مه نیټه د افغانۍ ارزښت ساتلو په موخه 18 میلیونه ډالر لیلام کړل.